سلامونه او نیکی هیلې د لینک ای کامرس د یوټیوب چینل سبسکرایبرانو ته او همدارنګه سټوډنټس ته الله دې وکړي جوړ او تیار اوسئ. نن ورځ چې کوم ټاپک موږ تاسو کور کوو څنګه کوی شو چې چایلډ اکاونټ یا چایلډ اکسس خپل د امازون سیلر سنټرل یا مین اکاونټ څنګه پرووایډ کو. چې کوم کسان د چایلډ اکاونټ اکسس اخلي دوه هدف لري. لومړنی هدف دا دی چې ان کیس که دوی یو وی ای هایر کړی ووسیږي او غواړي چې هغه ته اکسس پرووایډ کړي نو هلته لازمي دی چې تاسو چایلډ اکاونټ اکسس پرووایډ کړئ. یا دویم ډول په دې هدف وي چې کله دوی غواړي خپل امازون سیلر سنټرل اکاونټ په مختلفو ډیوایسو کې او یا هم په مختلف وای فای آی پی انې په ترو څه وکړي اکسس پرووایډ کړي. د دې اکسس د پرووایډ کولو لپاره تاسو راځئ خپل د امازون سیلر سنټرل اکاونټ کې راځئ. صحیح شو؟ چې کله دلته راغلی په دې قسمت کې سیټینګ کې راځئ او په یوزر پرمیشنز باندې به کلیک کوئ. په دې قسمت کې چې کله کلیک مو وکئ دلته به راځئ تاسو هغه کس ته چې پرووایډ کوئ نوم یې لیکئ. مثلا زه دلته لیکم ساحل او دلته به دې قسمت کې راځئ د دوی ایمیل به پرووایډ کوئ. دې قسمت کې به ایمیل لیکئ او دلته به راځئ لینګویج انتخابوئ او دلته به آپشنز د انوایټ باندې پریس کوئ. د هغې نه وروسته به دلته به یو انویټیشنز تاسو په ایمیل کې راشي او تاسو په دې قسمت کې به کلیک کوئ او راځئ په دې قسمت کې آپشنز باندې کلیک کوئ. د هغې نه وروسته موږ تاسو ته به داسې سکرین ښکاره شي. دلته به راځئ په دې قسمت کې کریټ یور امازون اکاونټ باندې به کلیک کوو او دلته به راځو نوم پرووایډ کوو. مثال ساحل مومند او دلته به راځو هم چې کوم جیمیل دی دلته به یې پرووایډ کوو او دلته به یو پاسورډ هم ورکوو. پر آپشن د کریټ یور امازون اکاونټ باندې به کلیک کوو. دلته به یو پزل راځي. دا پزل به زه سالو کوم. اوس به یو ویریفیکیشنز ایمیل تاسو سند کیږي. تاسو به راځئ دې قسمت کې او دا ویریفیکیشنز چې کوم کود یې درکړی دی دا به تاسو څه کوئ اخلئ دلته به انپوټ کوئ. د هغې نه وروسته دلته به ستاسو نه یو فون نمبر غواړي دوی چې تاسو دلته انپوټ کړئ. نو فی الحال خو د افغانستان نمبر کار نه کوي نو اوبویسلی تاسو لازمي دی چې یو بل دانه وایکی نمبر وي تاسو به یې څه کوئ نوی پرچیز کوئ او دلته به یې اچوئ. صحیح شو؟ دلته به موږ تاسو نمبر پټ کوو. د هغې نه وروسته به ستاسو نمبر کې یو او ټي پي راځي نو تاسو به هغه او ټي پي نمبر انپوټ کوئ. چې کله مو نمبر او ټي پي انپوټ کړه دلته به تاسو مارکیټ پلیس انتخابوئ چې کوم مارکیټ پلیس کې تاسو کار کوئ. د هغې نه وروسته به تاسو ته به 2 سټپ ویریفیکیشنز راځي نو enable 2 step باندې به کلیک کوئ. دلته به تاسو نمبر ته چې کوم او ټي پي سند شوی ده دلته به تاسو انپوټ کوئ. پر کنټینیو کلیک کوئ. د دې نه وروسته به تاسو دې آپشنز باندې turn on 2 step verifications باندې کلیک کوئ. اوس په دې قسمت کې که متوجه سئ تاسو ته اکسس نه دی درکړل شوی. د دې لپاره چې اکسس پرووایډ کړئ تاسو به خپل د امازون سیلر اکاونټ مین اکاونټ ته به داخلیږئ.
ها اوس په دې قسمت کې مونږ تاسو راځو واپس په یوزر پرمیشنز کې او چې کوم اکاونټ ته مو اکسس پرووایډ کړی و پر دې به مینیج پرمیشنز باندې کلیک کوو او چې کوم اکسس تاسو غوښتئ پرووایډ کړئ په دې قسمت کې دا ټوله به چې کوم آپشنز مهمه دی هغه به ورته پر هغه کلیک کوئ او دلته آخر کې به راځئ پر کنټینیو کلیک کوو د دې سره سم هغه کس ته به اکسس پرووایډ شي او د قسمت کې به تاسو ته نوټیفیکیشن درکړل شي دې سره سم زموږ تاسو د ننورۍ ورځ چې کوم ویډیو همدلته په اتمام رسي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته